بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم رو دا پوښتنه کړې ده چې په دغه ګرمي کې کله کله د سړي په خوله کې خوله ایلسي، د خولې کتره ایلسي، خوله په سینه، نو په دې سره روژه ماتیږي او که نه ماتیږي؟ محترمینو، علامه مفتي انعام الحق قاسمي صاحب په خپل کتاب د روژې د مسایلو انسایکلوپیډیا صفحه نمبر 850 هغه لیکلي دي که چیرې د مخ خوله د روژهدار په خوله کې داخله سوله، که چیرې معمولي وي لکه یوه دوې کترې، نو روژه نه فاسدېږي. که چیرې ډېره زیاته خوله وي چې هغه جمع سي بیا دی تیره کړي، نو بیا روژه باندې فاسده ده، قضا لازمه ده. په حواله سره د فتاوی تطهرخانیه جلد نمبر 2 صفحه نمبر 390. نو که یو کتره دوې کترې وي هغه تیرې سي خو روژه نه په ماتېږي، خو بیا هم توکول پکار دي. او که چیرې داسې ډېره خوله وي بالکل لکه د اوبو یې غړپ چې وکړي یا داسې وي څه ډېره د کترو څه زیاته وي چې روژه ماته شوه، دغه روژه به بیا راګرځوي. ستاسو د دیني او شرعي پوښتنو جوابوونکی مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب.